السلام علیکم ګرانو دوستانو. د 19 کلونو په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د 19 کلونو او د انګلند 19 کلونو ترمنځ په سیمه فاینل کې د افغانستان په وخت 5:30 بجې ماښام لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په تلویزیون باندې هم ښودل کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې افغانستان دغه لوبه وګټي او فاینل ته وځي. افغان لوبغاړو هم خبر ورکړی دی چې موږ پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوبې لپاره موږ څو ورځې مسلسل تمرینات هم ترسره کړي دي او دا لوبه به ګټو ان شاء الله. د افغان لوبډلې روزونکي رئیس احمدزي هم ویلي دي چې موږ پوره چمتووالی د دې لوبې لپاره نیولی دی. ټول ډاډه دي چې دا لوبه به وګټو ان شاء الله. خو محمد نبي ساحل به د سبا لوبې لپاره د افغان لوبغاړو دپاره پیسې هم اعلان کړي دي که هر لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړل هغه ته به انعامونه ورکول کیږي. محمد نبي ساحل په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکلي دي: سبا د 19 کلونو زلمۍ د نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایلوبه سیالۍ کې د انګلستان خلاف د خپلو تنکي اتلانو د بریا په هیله ژمنه کوم چې سبانۍ سیالۍ کې به خپلو لوبغاړو ته په لاندې کارکردګۍ د خپلې خوا انعامونه ورکوم. سیلیزه جوړونکي لوبغاړي ته $2000 ورکوم. 5 وکټو اخیستونکي لوبغاړي ته $2000 ورکوم. 5 سیزه جوړونکي لوبغاړي ته $500 ورکوم. د لوبې غوره لوبغاړي ته $1000 ورکوم. زنده باد افغانستان. د نبي دا هڅونه او تشویق د لوبغاړو دپاره ډیره غوره خبره ده. خو هیله د لوبغاړي د دې مادیاتو ترڅنګ ملي مسؤلیت ته متوجه سي او د دې جایزو تر تاثیر لاندې را نسي او هم ورته پوره پام وکړي ترڅو بریا خپله کړو. او بهتره لار خو دا وه چې د سیالۍ څخه وروسته ورته دا انعامونه ورکړل سوي وای. خو خیر اوس هم باید لوبغاړي د پوره فکر سره سیالۍ وکړي او دا ډالر دومره مهم نه دي نسبت د ملت استازیتوب ته. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.